یوه ورځ په جرمني کې یو سپین ږیری مسلمان سخت ناروغه شو او هغه یې د درملنې په موخه روغتون ته ویوړ. کله چې روغتون ته یې وړو نو هلته د روغتون ډاکټرانو دته اکسیجن تیر کړ. 8 ساعته دغه سپین ږیری د اکسیجن لاندې و. کله چې 8 ساعته تیر شوه نو ډاکټرانو د سپین ږیري ته ورته وویل چې بابا ستا بدن 8 ساعته اکسیجن ته ضرورت درلوده، نور ته کولی شي چې کور ته لاړ شي، ته نور روغ جوړې ټیک ټاک یې. سپین ږیري ورسره ومنله. خو کله چې سپین ږیری له روغتونه وتو ډاکټرانو ورته د $2000 یو چیټ راوړه او دا یې ورته وویل چې دغه د 8 ساعتونو اکسیجن په بدل کې مونږ ته $2000 راکړه. دا په تا باندې مصارف شوي، تا باندې د $2000 اکسیجن مصرف شوی دی. سپین ږیري چې دا چیټ ولید او دا خبره یې واورېده دفتن راوغورځېدو، ویې ژړل په سجده شو. ډاکټران حیران شوه. ډاکټرانو ورته ویل چې بابا ولې پیسې نه لرې؟ که نه یې لرې ستونزه نه لري لاړ شه. ده ورته ویل چې پیسې لرم، خو ومې ژړل په دې چې تا په ما باندې د 8 ساعتونو لپاره اکسیجن په $2000 خرڅ کړ. خو زه چې کله له موره پیدا شویم تر اوس وخته پورې ما په طبیعت کې د الله رب العزت له خوا نه مفت اکسیجن ترلاسه کړی، نه چا را سره د ورځې حساب کړی، نه چا را سره د میاشتې حساب کړی، نه چا را سره د کال حساب کړی، نه چا را سره د ورځې حساب کړی. او بیا یې وژړل الله رب العزت ته په سجده شو. که موږ تاسې وګورو په دې طبیعت کې زموږ ستاسې لپاره چې دا څومره نعمتونه دي الله رب العزت زما او ستا لپاره پیدا کړي، که دا د خپل ځان نه یې راونیسو، له غوږ پوزې نه، که له دې د بدن له اندامونو یې راونیسو، دا څومره یو لوی نعمتونه دي. همداشان دا د ځمکې فرش وګوره، الله رب العزت دا ځمکه زما او ستا لپاره فرش کړي، تګ راتګ پې کوو. باران وګوره، له اسمان نه راته باران او اوبه راوروي، په ځمکه کې راته هر نوع میوجات او سبزیجات زرغونوي. دا ټول نعمتونه زما او ستا لپاره دي. او بیا الله رب العزت له ما او تا سره دا ژمنه هم کړې ده چې وایي تاسې شکر وباسئ، زه به درته نعمتونه لا پراخه کړم. دی له ما او تا سره ژمنه کړې په قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، تاسې شکر وباسئ زه به درته نعمتونه پراخه کړم. راځئ په دې ټولو نعمتونو د الله رب العزت شکر وباسو او د الله رب العزت شکرګزاري وکړو چې موږ تاسو ته الله رب العزت په هره برخه کې نعمتونه راکړي، او باید د الله تعالی د نعمتونو شکر